الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یورور پرسنه کړې ده چې کله کله غم ډیر زور را باندې وکړي. څه کورني مشکلات لرم د هغې په وجه باندې ډیر زیات غمجن سم، کله کله داسې غمجن سم وم یا ځان مړ که یا له کور ځان ورک که. د دې دپاره یو علاج راته وښایست چې رب العزت مې دا غمونه راته کم کړي. محترمه، اولا خو صبر پکار دی پر دې غمونو باندې، تکالیفو باندې. رب العزت کله کله پر خپلو بندگانو باندې څه سختي راولي، امتحان کوي. نو کله چې پر چا باندې سختي راسي، وروستی کې اساني، خوشحالي دا په پسې ده. لکه شپه چې راسي، حتما دا شپه تېرېدونکې ده، ورځ او رڼا ورپسې راځي. نو صبر وکوه وروره، الله رب العزت به ستاسې دغه مشکلات، دغه غمونه په خپل فضل عظیم درڅه واخلي او حل به یې کړي. بیا هم یوه دعا چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته وښولې ده چې کله د غم په وخت کې ویل کیږي، او دا صحابه کرامو ویلې ده، نو تاسو ته هم هغه در رسوم. رب العزت دې ستاسې او د ټول مسلمانانو غمونه او مشکلات ختم کړي. حدیث شریف کې راځي ده المستدرک په اول جلد کې عن ابن مسعود قال، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل به هم او غم قال، کله چې پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې به کوم مشکل د غم یا تکلیف رالی، نو هغه به بیا ویل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ویل. یو ځلې بیا درته وایم، یا یې در سره ولیکئ او یا به یې در سره یاد کئ. او کم چې موږ د واټساپونو ګروپان دي، انشاءالله زموږ خادمان به یې په لیکلي بڼه هم ورسره نشر کړي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دغه مختصره دعا ده، که څوک یې د لمانځه وروسته وایي، درې واره دی د هر لمانځه وروسته وایي، او که د سهار د لمانځه وروسته وایي، د ماخوستن د لمانځه وروسته یې وایي، اوه واره دی وایي، انشاءالله رب العزت به یې غمونه ورته کم کړي او مشکلات به یې حل سي. المستدرک په اول جلد کې راځي. امام بهقي رحمه الله په الدعوات الکبیر کې راخي په 190 صفحه کې، او دا شان په نتایج الافکار 4 جلد کې راځي، او دا شان الفرج بعد شده په هغه 50 صفحه کې راځي. ډیرو کتابونو دا نقل کړی دی، عمل کول ورباندې پکار دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.